په خوست کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه دا د مهال تازه او مهم خبر ده. له خوست څخه ولسي سرچینې رسنیو ته خبر ورکوي چې د دغه ولایت عزازي میدان ولسوالۍ ته څیرمه د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سخته جګړه پیل شوې ده. سرچینې زیاتوي چې دغه جګړه څو شېبې مخکې د عزازي میدان ولسوالۍ اړوند په سیټیوان او پالوڅو کلي کې رامنځته شوې ده. د سرچینې په وینا جګړه په دې دوو کلیو کې د افغانستان اسلامي امارت پر پوستو روانه ده چې له امله د سیمې خلک کډه کولو ته مجبور شوي دي. دوی هم دغه راز زیاتوي چې هغوی د جګړې په منځ کې بند پاتې دي. د دغې جګړې لامل تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په ننګرهار ولایت کې هم د افغانستان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته پیل شوه چې له امله د تیرو 25 ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړل شوې ده. هغه مهال په ننګرهار کې افغان چارواکو رسنیو ته ویلي و چې پاکستان ورته ویلي د ډیورنډ فرضي کرښې د غاړې یا هم د افغانستان خواته به هېڅ ډول تاسیسات نه جوړوي. دا لومړی ځل نه دی چې په خوست یا هم د فرضي کرښې په نورو سیمو کې د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې کېږي، بلکې لا تېرو 4 کالونو راهیسې وخت نه وخت د دواړو هېوادونو ترمنځ سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې رامنځته شوي دي.